موږ تاسو نن کوپایلټ باندې ځان پوي کوو چې کوپایلټ یو ای آی ټول دی او دا د مایکروسافټ په توسط جوړ شوی دی او مایکروسافټ پروډکټ دی. دا زه تاسو سره مکمل په صحیح ډول باندې ایکسپلور کوم. تاسو ته درخواست د کوپایلټ کار څنګه کوي او د کوپایلټ کار څه دی. په دې باندې موږ تاسو زیات کار کولی شو. نن سبا ای آی دومره په تیزی روانه ده چې به حد زیات کچا ای آی زده کړه او ای آی اډاپټ کړه هغه کولی شي چې په ای آی انډستری کې په ښه پوزیشن باندې او په ښه ځای کې کار وکړي. د ای آی نه تاسو کولی شئ ښه پیسې وګټئ او په زیات مقدار باندې وګټئ چې څومره تاسو غواړئ همومره زیاتې ګټلی شئ. د کور په کېناستلو کې هیڅ ضرورت نشته چې تاسو چېرته لاړ شئ. که تاسو صرف یو ای آی ټول تاسو زده کړئ تاسو کولی شئ چې د ورځې د 1500 نه تر 1000 ډالرو پورې ورباندې کار کولی شئ او کې پیسې ګټلی شئ. خو مهمه دا ده چې تاسو د ای آی سکلز په هماغې سطحې باندې زده کړئ، هماغه نه فنکشنالیټیز یې زده کړئ. ای آی کې داسې نه ده چې فقط تاسو یو پرومپټ ورکړئ او د پرومپټ په توسط باندې تاسو ته یو پرومپټ درکړل شي او هغې باندې تاسو کار وکړئ. نه، ای آی نور معلومات لري، هغې ته تاسو ضرورت لرئ. نو زه تاسو سره په دې ویډیو کې فقط کوپایلټ کور کوم. کوپایلټ بعضې فنکشنالیټیز تاسو سره یم. که ستاسو خوښي نو تاسو کولی شئ چې ما ته کومنټ پرېږدئ. کومنټ پرېښودلو باندې تاسو ولیکئ چې تاسو ته د ای آی څه رقم کورس پکار دی او په کوم ای آی ټول باندې زیات معلومات پکار دي. زه به تاسو سره په تفصیل باندې هغه مکمل ډیټیل سره کور کوم او تاسو به ای آی ایجنټ باندې پوه کوم چې تاسو خپل ځان د خاطر یو ای آی ایجنټ کوم څه جوړ کړئ، یو اټومیشن څنګه وکړئ. نن سبا ای آی ایجنټ باندې تاسو څومره زیات کارونه کولی شئ او څنګه مخې ته تللی شئ. څنګه چې یو وخت کې د مشینري ریولوشن راغی، هغې وخت کې خلکو ویلې چې دا به زیات د خلکو وظیفې وخوري، خو البته وظیفې زیاتې شولې. کم خلک ورکې ښه کارونه باندې چې څوک هغې مشینګري باندې پوهېدل، هغې دې پکې ښه ځایونو کې کار شروع کړو. اوس هم هماغسې دی. که څوک ای آی اډاپټ کړه، ای آی باندې ځان پوه کړو، ای آی یې زده کړله، هغې دې کولی شي چې په انډسټري کې ښه ځای کې کار وکړي. که چا یې زده نه کړه الریډي، که په کوم انډسټري کې لګیا دي او د سافټویر په برخه کې لګیا دي، که په بلې برخه کې لګیا دي، هغې دې باید د هغې وظیفو نه لاس ورکړي، ځکه چې هغې دې نن سبا هر کمپنۍ ریکوایرمنټ دی چې باید تاسو په ای آی پوه شئ. اول خو زه تاسو ته وایم که تاسو دا زده کړئ تاسو ضرورت نشته چې کومې کمپنۍ کې کار وکړئ، تاسو کولی شئ چې خپل ځان ته کار وکړئ. نو راځئ د دې ټولو خبرو نه تېرېږو، ای آی به ګورو او ځان به په ډیټیل پوه کوو چې ای آی کار څنګه کوي، کومه څه موږ تاسو خپل ځان د خاطر استفاده کولی شو. ټول راځئ موږ تاسو خپل سکرین ته ځو او سکرین کې ورباندې کار شروع کوو. موږ تاسو اوس خپل د کمپیوټر سکرین ته راغلو او د کمپیوټر په سکرین کې راځئ موږ تاسو ګورو څنګه موږ تاسو ای آی کې کار کولی شو. لاندې تاسو ګورئ ټاسک بار تاسو یې زما د کمپیوټر باقي مانده ما سکرین خپل ځان د خاطر بلور کړی دی. بعضې فولډرز دي، بعضې معلومات دي زما خپل د هغې د خاطر ما بلور کړی دی. نور هېڅ خبره نشته. تاسو ته ټاسک بار کوم ځای چې مهمه دی هغه ما تاسو ته شو کړی. تاسو که دلته یې تاسو دلته موږ او تاسو سره کوپایلټ دی. تاسو پورته یې کوپایلټ لیکلی دی، ما ورباندې خپل کرزر هم ایښی دی. تاسو یې کوپایلټ دا موږ سره دی. دې باندې چې کله کلیک کوئ تاسو سره دا کوپایلټ خلاص شو. د کوپایلټ ډیشبورډ دی دا موږ تاسو سره د کوپایلټ فرنټس دی. دې کې موږ تاسو کوپایلټ په باره کې بعضې ټمپلیټس الریډي په مخ باندې لرو. دلته یې لیکلي ګډ ایونینګ بریلی. دا زما یعنې دومره سمارټ دی، ګورې څومره سمارټ دی. الریډي زه لا ساین اپ نه یم، ما ساین اپ نه دی کړی، اکاونټ مې نه دی جوړ کړی. الریډي هغې زما څه واخیستو، زما د کمپیوټر ډیټا یې وخته پک کړله. مکمل ډیټا یې نه ده اخیستې، خو صرف هغه دغې واخیستو چې څوک کم ځای نه لګیا دی کار کوي. دا یې ګوره جیکو دا د ای آی سمارټ بودن دی. دې نه بعد موږ تاسو لرو دلته بعضې فارمیټس الریډي جوړ لرو. موږ تاسو څه کوو، دې ځای نه به موږ تاسو بند کړو. بله طریقه به هم زه در وښیم چې په بلې طریقې باندې کومه څه موږ خلاصولی شو. موږ به راشو دې ته وایي مایکروسافټ ایج. دا د مایکروسافټ پروډکټ دی، مایکروسافټ د توسطه جوړ شوی. دا ډېر ښه کار چې کوي مایکروسافټ ایج کې ښه کار کوي. دا یو ایکسپلورر دی خپله د مایکروسافټ. پخوا موږ تاسو همدغه استفاده کوو چې 2000 تر تقریبا 2014 پورې مایکروسافټ ایج زیات استفاده کېدو. د هغې نه بعد بیا ګوګل کروم نن سبا زیات خلک استفاده کوي، خو مایکروسافټ ایج اوس هم خلک استفاده کوي. دا کوپایلټ هغې د دې د خاطر دا کړی چې بېرته خپل پروډکټ ته تقویت ورکړي او خپل پروډکټ باندې. دې کې مایکروسافټ ایج کې دا ښه کار کوي کوپایلټ. موږ تاسو دا خلاصو کوپایلټ د څه نه مایکروسافټ ایج نه به خلاص کړو. دلته به موږ تاسو کلیک کړو. چې کله موږ تاسو په دې کلیک کړو دا موږ تاسو سره د مایکروسافټ ایج براوزر خلاص شو. دې نه بعد موږ راځو څه ته، موږ تاسو بعد دا مکمل د مایکروسافټ مربوط دی. دې ځای کې تاسو یې د مایکروسافټ هماغه کوپایلټ تاسو په دې سرچ بار کې نه دا سرچ بار کې کوپایلټ دلته موجود دی. صحیح ده. دې باندې چې کله موږ تاسو کلیک کړو دا موږ تاسو کار کوي، دا فنکشنیبل کېږي، فنکشن کار کوي. نو موږ تاسو کلیک کوو. چې کله کلیک کوو موږ تاسو راوصلو خپل ډیشبورډ ته. دا یې مخ فرنټس دی، دې څه موږ تاسو راوصلو. سمه ده. دې ته چې کله موږ تاسو راوصلو نو موږ دې کې بعضې خبرې لرو، باید دې باندې پوه شو. دا به زه کلوز کړم. اوس به بله طریقه در وښیم په درې طریقو پوره شي. دلته به موږ کوپایلټ به سرچ کړو. کله چې کوپایلټ ولیکو
مایکروسافت ایج اول دې باندې به کلیک کو دې لینک باندې چې کله کلیک کو دغه لینک موږ تاسو سره اولنې لینک دی او پاسه تاسو لوګو کتل شي چې ویریفای کوي خپل امداد کوپایلټ دی کنه دی صحیح دی کوپایلټ دی دا موږ تاسو خلاص کو دلته وا کلیک کو دې باندې با کلیک کو او دا موږ تاسو سره خلاص شي دا لینک به تاسو ګورئ چې دا لینک باندې کلیک کړئ صحیح دی دا موږ سره خلاص شو او موږ تاسو اوس خپل صحیح نو په سکرین باندې کوپایلټ ډیشبورډ به راغی دا درې طریقو باندې تاسو د درې ځای نه د کوپایلټ استفاده کولی شئ هغه تاسو خپل طبیعت دی چې تاسو د کوم ځای نه غواړئ څه وخت کې او څنګه استفاده کوئ صحیح ده دلته موږ تاسو راځو کوپایلټ باندې څه کوو کلیک کوو او دلته دې کې لا ما اکاونټ ساین ان کړی نه دی ساین اپ کړی مې دی هېڅ مې نه دي کړي ولې ما غوښتل چې زه تاسو سره ستاسو په مخ کې ساین اپ وکړم او تاسو ورباندې ښه پوه شئ دلته موږ تاسو راځو دا ساین ان باندې کلیک کوو چې ساین اپ پاڼې ته هم لاړ شو دلته زموږ تاسو سره ساین ان کې بعضې معلومات دي کتلی شئ په ساین ان باندې زه کلیک کوم دا ولې ماته دا راکړه ځکه که ساین ان باندې ما کلیک کړی ما اکاونټ درلودو زه ساین ان کېدلم خو زما اکاونټ نشته دا زما اول ځل دی زه اکاونټ په کوپایلټ کې ستاسو خاطره جوړوم مخامخ خو الریډي ما په پریکټس کړی زه په پوهېږم کوپایلټ نه زه زیاته استفاده کوم نو دې خاطره تاسو یې زه جوړوم تاسو یې وګورئ چې څنګه کار کوي دلته منګه کولی شو چې خپله کنټینیو ویت مایکروسافت که تاسو هاټ میل لرئ هاټ میل مایکروسافت سره لګېدلی تاسو کولی شئ چې هغه استفاده کوئ که تاسو هغه نه لرئ تاسو څه لرئ اپل آی ډي لرئ اپل آی ډي استفاده کولی شئ که تاسو میک بک استفاده کوئ د هغې د خاطر تاسو اپل آی ډي به جوړه کړي هغه تاسو استفاده کولی شئ که تاسو هغه هم نه لرئ او تاسو وایئ چې موږ جیمیل لرو د ګوګل چې دی جیمیل دی تاسو کولی شئ چې جیمیل استفاده کوئ په جیمیل باندې به دې باندې به کلیک کوو موږ تاسو سره دا جیمیل خلاص شو دلته زما بیا ما یو څه معلومات هیډ کړي دا زما خپل معلومات دي خپل ایمیل دي به خلک زیات ایمیل کوي د دې خاطر ما دا هیډ کړي دي خو زه به دې دواړو ایمیلو کې مې یو ایمیل انتخاب کړم چې کوم ایمیل باندې ما نه جوړ کړی په دې مې جوړ کړی دی په دې پاسني باندې به مې نه جوړ کړی که نه دې باندې مې نه دی جوړ کړی او دا ایمیل زما د زوی په نامه باندې دې باندې به زه کلیک کړم دا مې چې کلیک کوو موږ تاسو سره یو سټپ مخې ته لاړو بایکاز هم دې سټپ ته رسېدلي اوسئ دې نه بعد موږ راځو په کنټینیو کلیک کوو کنټینیو باندې چې کلیک کوو موږ تاسو سره به مخې ته لاړ صحیح ده دا وګورئ ویریفای به کوي چې تاسو په کوم ایمیل خپل روان اوسئ تاسو خپل ایمیل باید معلوم وي چې تاسو سره د یو نه زیات ایمیل دي دلته به موږ کنټینیو باندې کلیک کوو چې کله موږ تاسو کنټینیو باندې کلیک کوو موږ تاسو سره دلته بعضې معلومات ضرورت دي هغه معلومات موږ تاسو باید فل آوټ کو خانه پوری کو صحیح ده دا معلومات ډېر خطر که اکاونټ سبا ته بلاک شي که مشکلات سره مخامخ شي چې بیا دا موږ تاسو ویریفای وکولی شو چې دا اکاونټ زموږ دی نو دا معلومات هر وخت چې کله بلاک شي تاسو نه دا کار کوي نو دا لیکلي دي لیټس اډ سم ډیټیل یور اکاونټس دا موږ تاسو باید اډ کو که اډ کول غواړو دلته نور معلومات لاندې لیکلي تاسو هغه مطالعه کولی شئ لوستلی شئ دې نه بعد راځو دلته موږ منث کوم میاشت کې پیدا سئ اول به میاشت لیکئ په امریکا په هغې باندې چې دی اول میاشت خلک لیکي بیا ورځ لیکي خو په نورو هېوادونو کې اول ورځ ده بیا میاشت ده دلته اول میاشت ده بیا ورځ ده صحیح ده دلته موږ تاسو لیشو یو ورځ به دا زه رینډم انتخابوم دا زما ډیټ اف برث نه دی چې دا فکر وکړئ دا به زما ډیټ اف برث وي دا زما ډیټ اف برث نه دی دلته به زه کال هم هیډ کړم څه پروا نه کوي که نه ښودلی هم شم خو دا به زه هیډ کړم دې نه به بعد ورباندې کار وکړو صحیح ده زه به دې کې یو انتخاب کړم فقط یې د دې خاطره چې د اکاونټ بلډ شي جوړ شي او مخته سټیپس لاړ شي چې تاسو هم ریجن به وګورئ کنټري یا ریجن هر یو چې ستاسو وي افغانستاني پاکستاني انډیایي هر یو وي تاسو هماغه انتخاب کوئ هغه به انتخاب کړئ د هغې نه بعد زما یونایټډ سټیټ دی زه په یونایټډ سټیټ کې یم نو ما یونایټډ سټیټ انتخاب کړی دی بای ډیفالټ راغلی هم دی نو زه کولی شم چې انتخاب یې کړم هغې باندې کلیک کړو انتخاب ودیز نه به موږ تاسو کنټینیو وو کله چې موږ تاسو په کنټینیو کلیک کو نو موږ تاسو سره به څه خلاص شي دا زموږ ډیشبورډ خلاص شو پاس اول ځای کې لیکلي های سمیر what should we dive into today صحیح ده دا ولې سمیر لیکلی تاسو به ستاسو نوم خو بل څه دی زه کې لیکلی ما تاسو ویل چې دا ایمیل زما د زوی په نامه باندې دا ایمیل زما نه دی ولې الریډي کوم ایمیل چې دی هغې باندې ما یو اکاونټ شته دی هغې باندې زه هر وخت کار کوم ډېر خاطره م په هغې جوړ نه په هغه الریډي جوړ ډېر خاطره دا ټول کارونه صحیح شل کار وشو تر دې ځای پورې زموږ ستاسو پروجیکټ مخې ته لاړو ستاسو هم باید پروجیکټ دې ته رارسېدلی اوسي دې ځای پورې پوه شوي اوسئ نو دا مهمه کار دی دلته موږ تاسو سره دا پوینټر دی تیل دی ډراپ ډاون دی دې باندې به کلیک وکړو کویک دې کې موږ تاسو سره ماډلز دي کوم ماډلز چې الریډي جوړ شوي دي بلډ شوي دي او د استفادې وړ دي او ښه کار کوي یعنې سپیډ هر څه د هر یو مختلفه دی هر یو خپل کار کوي دلته موږ سره د اول کویک ریسپانس دی دا بای ډیفالټ هر وخت کې انتخاب وي تاسو کولی شئ ټاګو بټن یې نه تاسو ریډیو بټن چې دی هغې باندې به کلیک کوئ چینج کېږي دلته موږ تاسو تھنک
ډیپر دی. لکه څنګه چې یو شخص ډیپ فکر کوي، ډوب فکر، عمیق فکر کوي، دا هماغسې کار کوي، هماغسې یو عمیق فکر کوي، ډوب فکر کوي ستاسو د خاطره او کار کوي. دې نه بعد موږ تاسو ته د ډیپ ریسرچ دی. که تاسو زیات معلومات یو څه په باره کې ډیپ ریسرچ کوئ، تاسو دا استفاده کولی شئ. اکشن دی، اکشن نه استفاده کولی شئ. هر یو به تاسو خپل ځان د خاطره ایکسپلور کوئ او به ګورئ چې تاسو کم کار د خاطره کم یو استفاده کولی شئ او کم یو تاسو د خاطره بیسټ کار کوي هماغه به انتخاب ووایئ. نو موږ تاسو دلته پلس چې لرو، دا پلس څه کار کوي تاسو به دې پلس کې موږ تاسو کولی شو چې فایل اډ کړو. دې کې پی ډي اف فایل اډ کولی شو، ورډ فایل اډ کولی شو، خپل عکس اډ کولی شو، ویډیو شارټ ویډیوز یو څه موږ تاسو اډ کولی شو دلته او هغې باندې چې څه غواړو هماغه کار کولی شو. دا زموږ کمپیوټر کې چې کوم ځای کې کوم ډرایو کې لوکیټډ دي فولډر، هماغې ځای موږ تاسو فایل راوړلی شو. دلته دا مایک دی، صحیح دی. دې مایک باندې چې کلیک کړو، دا مایک خلاص شو. دې کې څه کار کوي؟ دا به زه راشم الاو به کوم، الاو کوم دې ځای نه الاو مې چې کو، تاسو کولی شئ چې دا سیټینګز یې وکړئ او دې ځای نه تاسو واورئ چې څه کوي. اوس ورباندې کار نه کوم، کمپیوټر کې ماته بعضې مشکلات رامخې ته به کړي. د خاطره چې ویډیوز ریکارډ کوم، چې ویډیو ریکارډولو کې مشکلات مخې ته راوړي، دې خاطره به زه هغه کارونه پرېږدم، سکپ به یې کوم. فلحال کولی شئ چې وایس باندې تاسو که ټیکسټ نه لیکئ، ټایپ کوئ نه، تاسو په وایس یې ولګوئ. هغه به زه تاسو ته په بلې ویډیو کې کور کوم چې کومه څه تاسو کولی شئ چې په وایس یې ووایئ او وایس باندې ورکې کار وکړئ. نو دا مکمل معلومات لیکلی. های سمیر، ویلکم. دا لکه څخه راغلاست درته ویلی. ګورئ څومره سمارټ دی. نن اولنۍ ورځ ده. دلته هم تاسو کولی شئ چې لایک کړئ. آیا دا ښه کار کوي؟ تاسو لایک کولی شئ. که ښه کار نه کوي ډسلایک کولی شئ چې دا یې ډسلایک دی، یعنې خوښ هم نه دی، خراب کار کوي. دې نه کاپي کولی شئ. کوم ټیکسټ فایل هر څه هغه تاسو بیا دې نه کاپي باندې والی شئ، کاپي کولی شئ. دې نه ایډیټ کولی شئ. که تاسو هغه خوښ نه وي، هغې کې تاسو کمي او زیاتي راوړئ، تاسو ایډیټ کولی شئ دې نه. نو دا کارونه دي. دې کې به موږ تاسو سره دا فنکشن دی چې دې کې تاسو کولی شئ چې اکاونټ یې په مختلفو نوعو کې غټ رپورټ یا کوچنی هر یو کار ورباندې کولی. دې نه ډیلیټ کولی شئ. دې ته بلی شئ ډیلیټ به ووایئ، دا به موږ تاسو سره ډیلیټ شي. دا د ډیلیټ کار کوي. دلته موږ تاسو راځو کویک هغې باندې کلیک کوو او دا خو مې تاسو ته وویلې، دې باندې تاسو پوه شولئ. د مایک باندې هم پوه شولئ چې مایک څنګه کار کوي. دا ټول هغې باندې پوه شولئ. دا زما خپل عکس دی، پروفایل. دا پروفایل باندې چې کلیک کړو، تا سره دلته یو ډراپ ډاون راغلی دی. دلته ورکې لینګویج دی، تیم دی، ګیټ کوپایلټ د وایس، اول وایس دی، صحیح ده. وایس پسې لینګویج دی، لینګویج پسې موږ تاسو تیم دی. تیم باندې چې کلیک کړو، تیم باندې څه کوي؟ تیم موږ تاسو خپل بدلولی شو. که غواړو یو بل تیم لګوو، بل تیم څنګه تیم بل تیم نه راځي، خو البته دا ټاګو بټن دی، صرف ډے نایټ ته وړي. موږ تاسو دا کار وساته، دا به موږ تاسو واړو نایټ ته، شپې ته شي. دا براوزر شکل بدلېږي، د سکرین شکل یې بدلېږي شپې ته. دا زیات خلک سافټویر انجینر چې څه دي، هغې د ډارک سکرین کې کار کوي او ډارک سکرین کې ښه کار کېږي. هیکرز هم ډارک سکرین کې کار کوي. ډارک سکرین زما خپله هم خوښېږي. ډارک سکرین کې زه زیات کار چې کومه ویب سایټ هر څه چې جوړوم، ډارک سکرین کې جوړوم. نو دا موږ تاسو سره ډارک سکرین دی. دې باندې بیا موږ تاسو کلیک کوو، دا لرې کېږي. دې نه موږ تاسو زه به دا ډارک سکرین انتخاب کوم. ډارک سکرین ماته خوند راکوي. زه به ډارک سکرین کې ورکې کار کوم چې تاسو ورته ښه دروښیم. دلته لینګویج ته تاسو هر ژبه چې انتخابوئ، پښتو، اردو، انګلیسي، چینایي، رشن، any language، هر یوه ژبه چې د دنیا تاسو انتخابولی شئ، انتخاب به یې کړي. دلته ګیټ کوپایلټ پرو دا هغه ورژن دی، هغه دغې دی. که تاسو غواړئ سبسکرپشن یې واخلئ، نو سبسکرپشن یې اخیستلی شئ. خو موږ سبسکرپشن نه اخلو. سبسکرپشن ته ضرورت نشته. سبسکرپشن نه اخلو. فری باندې هر څه کېږي. فری وکاروئ، فری باندې کېږي. که تاسو بیا هم اقتصاد کوئ، تاسو غواړئ چې په پیډ باندې کار وکړئ، البته پیډ کې فنکشنالټي زیات دي. دا هم زه نه وایم چې پیډ کې فنکشنالټیز نشته وي. پیډ کې فنکشنالټیز زیات دي. نو پیډ تاسو اخیستلی شئ. پیډ باندې کلیک کولی شئ، پرو کولی شئ، شاپینګ کولی شئ. که څه خریداري کوئ، شاپینګ کولی شئ. شاپینګ هغې ته تاسو وړي، ویب سایټونو ته وړي، تاسو هغې نه خریداري کولی. هر څه چې تاسو غواړئ دې کې کېږي. ګیو فیډبیک ورکولی شئ. اباوټ کې د دې معلومات خپل مطالعه کولی شئ، خپل معلومات یې اوله کتلی شئ په اباوټ سیکشن کې. او دې کې فیډبیک ډېر مهمه کار دی. کله چې تاسو کوم ستونزې کې مخامخ کېږئ، فیډبیک ورکوئ چې کومه څه مشکلاتو سره تاسو سره مخامخ شولئ. ولې دې خاطره زیات سافټویر انجینرز ناست دي، ډیټا انالیټیک ناست دي، هغې دې دا ګوري، مطالعه کوي خلک په کومو مشکلاتو سره مخامخ شوي. دا کوم سافټویر چې جوړېږي، دا ټول سافټویر د خاطره فیډبیک مهمه دی. کله چې تاسو فیډبیک ورکوئ، هغه ګوري که آیا زیات خلکو په هغې باندې فیډبیک ورکړی، هماغه فنکشنالټي هغې د خاطره جوړوي. دا مهمه رول پکې لري. دا تاسو کولی شئ ویې کړئ. او بټ تاسو بیا هم هماغه تاسو ساین ان او ساین اوټ کوم کړی، ساین اوټ کوئ، ساین اوټ دې نه کولی شئ. دا موږ تاسو ایکسپلور کو په تر دې ځای پورې ښه په پوه شولو، صحیح ده. دلته زما خپل نوم دی. دې نه کولی شئ چې اپ یې خپل کمپیوټر ته ډاونلوډ کړئ که غواړئ. خو زه تاسو ته ریکمنډیشن در کوم چې اپ کې ضرورت نشته، تاسو خپل کمپیوټر ته ډاونلوډ کړئ. دا هم همداسې کار کوي. تاسو همداسې استفاده کولی شئ که غواړئ. که نه تاسو اپ
اپ ډاونلوډولای شئ کوم مشکل نشته. موږ تاسو دلته لرو دوه هغه لرو چې دلته موږ تاسو د یو کریټ نیو کنورسیشن دی بل کریټ نیو فایل. دلته موږ تاسو کریټ نیو کنورسیشن لرو بل نوې فایل جوړولای شو. د دې نه موږ تاسو دا کار کولی شو. که دلته وګورو دا موږ تاسو سره نوې کوم کار کړی موږ ته نوې پیج راکو څنګه چې ورډ ډاکومنټ کې یو نوې پیج خلاص کیږي داسې یو نوې پیج موږ تاسو خلاص کو. دا موږ راځو په کریټ نیو پیج باندې یو نوې پیج جوړاو بخي نوې پیج مته جوړي بخي راکې دا ورې موږ ته نوې پیج جوړ کو نوې پیج راکو په نیو پیج کې موږ تاسو نور کارونه کولای شو کوي غواړو په کومه سي شکل باندې برابر کو هغه شکل باندې برابر ولای شو. هر څه کار دې زما ډیلیټ ترې شو ډیلیټ باندې کلیک کو چې دا ډیلیټ کو دا موږ دې نه ډیلیټ کو دلته موږ تاسو راشو سبو کو دا دغه یو څه شي لري باید دې باندې هم موږ تاسو پوه شو چې go to Copilot home page ته تاسو ګوري دلته موږ تاسو ډیسکوري لرو دلته لیب کې بعض شي لري وایس چیټ دی انټروډکشن دی وایس چیټ انټروډکشن دی موږ تاسو سره وایس چیټ انټروډکشن کوي دې نه موږ تاسو کولای شو چې ډیلیټ کو کولای شو چې وایي ساتو دا وایس چیټ انټروډکشن ما غا وایس چې کله پال کو دا هغه وایس چیټ ده دلته موږ کو ډیلیټولای شو دې نه کولای شو شیر کو چا سره شیر کولای شو شیر باندې کلیک کوم دا وګورئ موږ تاسو دې نه لینک کاپی کو دا هر څه چې غواړو فایل شیر کو شیر کولای شو که غواړو ډیلیټ کو دې نه موږ تاسو کلیک کو او ډیلیټ ته راځو ډیلیټ باندې کلیک کو ډیلیټ کیږي دې نه موږ تاسو راځو بل دا بل هم ډیلیټ کو دا هم ډیلیټ کو دې نه موږ ډیلیټ شي دا موږ تاسو سره ډیلیټ شو کلین شو پاک شو برابر شو دا کارونه صحیح شو دې باندې تاسو پوه شولې تر دې اندازې پورې تاسو ته معلومات وشو چې څنګه کار کوي څنګه جوړیږي څنګه دغه ده صحیح دلته موږ تاسو کو دلته موږ تاسو یو ټیکس ورکو چې ټیکس کې به موږ تاسو پرومپټ لیکو پرومپټ یو جمله لیکو یو متن لیکو چې موږ څه غواړو هغه ته جنریټ کړي دې کې به زه متن لیکم د لوګو جوړول د خطر موږ تاسو څه کوو موږ تاسو اولنې یو جمله ز تاسو لیکم معلومات ورنه کوم دلته به لیکم څه دلته به زه راشم اول به لیکم د سرچ بار کې دلته به یو متن لیکم او به لیکم what is Copilot موږ تاسو Copilot څه دی Copilot په اړه کې معلومات ته ضرورت دي Copilot په اړه کې به دا موږ تاسو سره معلومات راکوي معلومات دلته ګوري موږ تاسو سره شروع کو Copilot په اړه کې معلومات لیکل نن نه ورځ ده دلته موږ سره اول کنورسیشن شروع شو دینه بعد موږ تاسو سره معلومات لیکل صحیح ده what is the Copilot hey Samir great question its core Copilot is your AI components created by Microsoft to help you to learn create solve problem and stay دا ټول معلومات دي زنه دا چې لولم دا زیات وګت شي ویډیو الریډي وګد شوی دا غټ شوی دا نور هم وګدي غټي دا تاسو کولای شئ چې وی ګوره دا معلومات لیکلي دي تاسو کولای شئ چې Copilot په اړه کې خپل معلومات ورکړي دي دا ماده خطر وکړو چې تاسو په پوه شئ چې Copilot څنګه کار کوي Copilot د خطر دا معلومات موږ تاسو لیکلي دي تاسو کولای شئ چې دا معلومات وګورئ او د هغې نه بعد اور باندې کار وکړئ څه داسې دغه نه دی که مهم هغه نه دی دې نه کولای شئ چې تاسو خپل ټیکس او یا سوال ماډیفای کړئ کولای شئ دلته وګورئ دا مطالعه کوي یو ځلې دا ټول خبرې چې مو کتلې ځان مور باندې پوه کو دینه بدل ته موږ تاسو جملې دي جوړې دا کولای شو موږ استفاده کو کدی باندې کلیک کو موږ تاسو ته اندنې مطابق باندې معلومات راکړي دا درې جملې الریډي هغه بای ډیفالت سیستم خپل درکړي دا تانی د لیکلي دا خپل بای ډیفالت سیستم تاسو ته درکړي او دا هم تاسو کولای شئ چې استفاده کړئ وی ګورئ ها اوس زه څه کوم اوس زه غواړم چې یوه لوګو ځان د خاطره جوړ کړم نو لوګو د خاطره باید زه یو د لوګو متن ولیکم راځئ موږ تاسو یو لوګو د خاطره متن به ولیکو چې هغه متن زه څه لیکم راځئ دلته به زه لږ شاندې په سپیډ باندې کریټ های کوالټي لوګو فور مای ای کامرس دا به ولیکم برانډ د ډیزاین دا لږ زیات وخت لیکي دا به زه زر تاسو ته ولیکم او دا به زر لږ ټایپ کم چې تاسو دا وینئ او دا څنګه تاسو ته کار درکوي او دا به تاسو داسې یو متن به لیکئ چې متن تاسو یونیک څومره ښایسته یې ولیکئ همغه نه تاسو ته ښه سوال جواب درکوي تاسو همغه کولای شئ چې وی کاروئ نو راځئ دا متن به زه پوره کوم چې دینه بعد به زما خپل نوم به ورکې ولیکم دا به چې کله ولیکو دا به څه شي برابر شي دې نه به انټر والی شو یا د تیر باندې پوینټر باندې کلیک کولی شو او دا به موږ تاسو سره دا مکمل ټیکس جنریټ کړي او دلته ګورئ ډېرې کار شروع کو دا به جنریټ کړي موږ ته یوه لوګو هغه لوګو به زه وګورم چې هغه لوګو څنګه ښکاري دلته موږ تاسو دا ټیکس دی دا هغې دې ولیکو البته نو دلته اوس موږ لوګو به جنریټ شي دا موږ تاسو سره لوګو جنریټ شو البته دا دونه ښایسته نه ده خو یو لوګو برابر شوله چې اگزامپل دی زه اگزامپل د خاطره کاروم داسې موږ تاسو سره لوګو جنریټ کیږي کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ دې نه ډاونلوډ کیږي اوپن سیو اس هر کار چې تاسو غواړئ کولی شئ ویې کوئ ورسره کوئ دا اوپن کیږي دلته تاسو سره که تاسو غواړئ چې سیو یې کوئ سیو کیږي درسره دې نه به کراس کړم دا خلاص راځئ دا کارونه کیږي تاسو غواړئ چې دا لوګو م خوښه نه ده تاسو غواړئ چې بل رقم لوګو دله جنریټ کړي تاسو په دې باندې یو باندې کلیک کوئ تاسو به
بل لوګو جنریټ کړي که تاسو غواړئ موږ تاسو سره بل لوګو غواړئ دلته د متن د وګورئ متن به مطالعه کوي دا غینه به اما سي تاسو لوګو یا ارڅ دا ولنې کلیک کوو موږ تاسو ګورو چې څنګه کار کوي دا ولنې کلیک وګورئ څونه فاست هم دی د سند چې سلوي د ځای باندې کار کوي تاسو د سیم نه چې ډیر سست یا کار کوي دا لګورئ دا ټول معلومات لیکلي دي او دا معلومات تاسو یو ځل مطالعه کوي خپل د معلوماتو د خاطر چې ور باندې پوه شئ دا وګورئ موږ تاسو سره لوګو جنریټ کیږي دا لږ رنګ بدل دی په یو مختلفه رنګ کې جوړ کو برابرۍ کو ډاونلوډ بالکل راځو اوپن کوو یا اوپن وکړو وګورو بیا هم خنه کاری خو ځکه یو څه اندازه ښکاري دا به کلوز کو دا چې کلوز کو نه بعد به څه د زینه برای شو ډیلیټ کیږم نو دا به موږ تاسو څونه چې تاسو ایکسپلور کوي موږ نه تاسو څخه د موږ نه زیات معلومات پکې حاصل کولای شي او پوهیږئ وبنه دینه بعد موږ تاسو بیا متعلق وي کوري چې کومه جمله تاسو ته زیات کار درکې کومه جمله تاسو معلومات مطابق باندې هماسي بعد تاسو سره معلومات رایا کوي دلته ګوري دا رنگونه حساب کتاب څه چې ګوري تاسو کولای شئ چې وګورئ او هغه په مطابق باندې کار باندې وکړي او تاسو سره کار وکړي نو زموږ بل ولور کوم بل ډیزاین a modern professional logo for e-commerce brand دا ولیکم برله صافه ولیکم use color that represent trust innovation and premium online shopping provided transparent background. That will come for various variety use generate 4 unique variation choose from. صحیح شو ما دا ولیکو سم ولیکو چې یو لوګو ما ته ډیزاین کی چې هغه پروفیشنل لوګو وسی او هغه زما د ای-کامرس برند د خطر وسی زما په نوم باندې وسی هغه کې رنگونه وسی او هغه ښه ټرست مولري انوویشن مولري پریمیم آنلاین شاپینګ د خطر ده زما ویب سټ او هغه کې بیک گراوند ټرانسپیرنٹ وسی او د بیک گراوند ترڅنګ various رنگونه پکې استفاده شوی وسی مختلف رنگونه څلور دانې لوګو ماته جنریټ کی او دا کارونه باید ورکی وکي صحیح ده دا به موږ تاسو ورکو ګورو چې څلور دانې لوګو آیا موږ تاسو جنریټ کوي نه جنریټ کوي کار کوي نه کوي دا د موږ تاسو سره د خي خدا ما تخکاری شاید په یو ایمیج کې څلور ایمیجا جنریټ کی دا سي ما تخکاری ول چې باید څلور باکس ډیفرنٹ من سره وي خدا د څلور باکس نه دي یو زیدي ګوره اینه بعضی کمزوریاں لري دا سن ده اوس فل حال ای آی نو ده لګي د کار کوي او خکا کوي د سند چې کار نه کوي لږ زحمت وکاګل پکار دی او تاسو به زیات نه زیات خي یونیک لوګوز جوړي که تاسو غواړئ سیواز اړیو کولای شئ چې تاسو کې ما سیو کړل سیو کولم شئ دلته تاسو لیب باندې کلیک کوو دلته موږ تاسو سره نوټ چک اوټ ډیسکوري ایکسپریمنٹ ای آی انټیټیز فرام کوپایلټ لیب دلته چې څو کوپایلټ مربوط ای آی نور دی هغه تاسو ایکسپلور کولای شئ زه تاسو هر وخت معلومات ام دی باندې راکوم دای ویډیو تاسو کولای شئ ویډیو ګورئ په دې باندې زه غواړم تاسو نوري ویډیوز هم راوړم چې تاسو ښه کار وکولای شئ دلته کولای شئ جوین آن ډیسکورد دا جوین کولای شئ چې غواړئ دلته موږ تاسو فالو انستګرام کولای شو یوټیوب دا هر یو کاری کولای شئ خپل د کوپایلټ دی کوپایلټ پورې مربوط دی دا کارونه تاسو ټول اور باندې کولای شئ تاسو کولای شئ چې زما چینل سبسکرایب کړئ که تاسو د نړۍ معلومات څخه ګټه حاصل کړئ او بیل آیکن ووهئ چې کله زه ویډیو اپلوډ کوم تاسو ویډیو در ورسیږي که تاسو غواړئ چې زما چینل ته ګټه ورسیږي نو تاسو کولای شئ چې زما چینل لایک کړئ د باندې زما ته چینل خروشت کړئ او کامنټس تاسو چې څه کامنټ لیکئ کم معلومات تاسو پکاري اماغه په باره کې کوم سوال لري پیشنهاد لري تاسو کامنټ لیکلی شئ اماغه په باره کې به زه تاسو سره روانه ویډیو کې اماغه معلومات راوړم عمل باندې کار کوم